د کہانی په شروعات کې موږ یو دوه وروریان وینو چې د وړوکي ورور یې نیټ نوم یې چې هغه ته نیټ وایي. دا دواړه یو میوزیم ته راغلي وي چې هلته هغې یو نقشه پټوله، خو دغه دوران کې پولیس هلته راورسي او هغه دواړه وروریان ونیسي او یو یتیمخانې ته یې بوځي چې د دې دواړو مور او پلار نه وي. نو دوی د شروع نه په یتیمخانه کې وو او د نیټ مشري ورور هم د دغه نقشې پټولو څو پیرې کوشش وکړو، ولې چې په دې نقشه کې د یو ډېرې غټې خزانې راز پټ دی. نو د دې یتیمخانې مشره ورته وایي چې نیټ تاسو مه ګرفتاروئ، هغه ډېر وړوکی دی او د هغه ورور ګرفتار کړئ، ولې چې زما د منې نه باوجود هم هغه د غلا کوشش وکړو. یوټیوب کورس لپاره په دې چینل اشتهار چلولو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ. نو د نیټ ورور چې دا خبره وورو نو هغه خپل ځان د پولیس ته په حواله نه کړي او دا غزې نه تښتېدو فیصله وکړه او هغه د سامان په بهانې باندې خپلې کمرې ته راشي چې هلته ورپسې نیټ هم راشي او هغه ورته ووایي چې زه دلته یوازې نه اوسېږم، خو هغه ورور والا یو لوکېټ لایټر او خط ورکړي او دا ورته وایي چې زه به تا سره میلاوېدو له ضرور راځم او دا غزې نه هغه لاړ شي او هغې نه پس نیټ هغه خط کولو کړي او د هغې د لاندې لایټر بل کړي او هغه ورته ونیسي. نو په هغه کاغذ باندې دا لیکلي چې هغه ته ورور دا ویلي چې یاد ساته موږ د ډاکوانو د خاندان نه یو او زه به تا سره واپس ضرور میلاوېږم. اوس 15 کاله تیر شي او نیټ هم غټ شوي وي او موږ نیټ وینو چې هغه اوس په یو بار کې کار کوي او نیټ له په هغې بار کې یو ویکټر نومې سړی میلاوېدو له راشي او هغه ورته دا ووایي چې زه تا هم پېژنم او ستا ورور هم پېژنم. نو نیټ چې دا خبره وورو نو هغه څه دلچسپي په دې خبره کې ونه ساتي او هغه ویکټر ته وایي چې د دې ځای نه لاړ شه. د تلو نه مخکې ویکټر نیټ له یو کارډ ورکړي چې په هغې باندې د ویکټر د کور اډرس لیکلی شوي وي، خو چې د هغه کار ختم شي هغه ډایرکټ د ویکټر کور ته لاړ شي. چې څنګه هغه د هغه کور ته وردن شي نو هلته هغه نقشه وویني چې کله دې دواړو وروریانو د دې نقشې پټولو کوشش کو خو هلته ویکټر راشي او نیټ ته وایي چې ته زما کور ته راتلې نو ما سره بیا منع ولې کوله. نو نیټ ورته د دې نقشه باره کې ووایي او ورته دا ووایي چې د دې نقشې دپاره خلکو ځان ووجو، خو دا نقشه ورته میلو نه شوه ولې چې په دې نقشه کې د یو ډېرې غټې خزانې راز پټ دی او څوک چې په دې لاره باندې تللي دي نو هغې ژوندي نه دي راغلي او نیټ ویکټر ته وایي چې دا یو ډېره بکواس کهاني ده. نو ویکټر نیټ ته وایي چې دا بالکل رښتیا کهاني ده او ما ته ستا او ستا د ورور باره کې پته ده چې تاسو ته د دې نقشې باره کې ډېر زیات معلومات شته او هغې نه پس ویکټر یو بک راواخلي چې په هغې کې ډېر زیات د کښتو تصویران وي او هغې کې نیټ ته یو کښتۍ وښیي چې د هغه ډېره زیاته ګرانه وي چې د هغې قیمت 500 کروړه ډالر وي او په دغه کښتۍ کې یو خزانه هم ده چې 1800 کسانو دا یو ځای کې پټه کړې ده. خو تا ته او ستا ورور ته د دې نقشې باره کې پته را. نو ویکټر نیټ ته وایي چې زه اوس ستا څنګه داسې پرېږدم او هغه ورته وایي چې ما سره په یو ځای کار وکړه چې موږ دا خزانه تلاش کړو نو ستا به هم زندګي بدله شي او زما به هم بدله شي. خو نیټ ورته منع وکړي. نو ویکټر ورته وایي که ته ما سره په یو ځای کار کول غواړې نو زه تا خپل ورور سره میلاولی شم او دې نه پس نیټ خپل کور ته راشي او هغه د ورور تصویران ګوري چې هغه راضي شي ویکټر سره د کار کولو دپاره. په سبا باندې موږ ویکټر او نیټ وینو چې ویکټر نیټ ته یو کراس نشان وښیي. نو نیټ ورته وایي چې دا د کراس نشان نه دی، دا د هغې خزانې د تالې چابي ده. نو ویکټر ورته وایي چې د دې یو چابي ما سره ده او بله چابي چې کومه ده هغه په یو کمپنۍ کې ده چې د هغې نن نیلامي کېدو والا ده او اوس موږ له پکار چې دغه چابي پټه کړو او دوی زره هغې کمپنۍ ته ورشي او هغه چابي پټولو کې کامیاب شي او ویکټر چې څنګه د هغه ځای نه وځي نو هغه ځای کې یو جینۍ راشي چې د هغې برېډ نوم وي او هغه د ویکټر په مرۍ باندې چاقو کېږدي او برېډ دا هر څه د خپل مالک په ویلو باندې کوي او دا د ویکټر زړه دشمنه وه. خو دغه ځای کې اچانک هلته ګارډز راشي نو ویکټر د موقع نه فایده اوچته کړي او هغه دغه ځای نه وځي او دغه ګارډ منځ کې برېډ ګیره شي او هغه بهر راوځي او په ګاډي کې کښېني او هغه چابي ځان سره کړي او بارسلونا ته لاړ شي چې هلته هغه ته یو جینۍ میلو شي چې د هغې فریزر نوم وي. ویکټر او فریزر خو یو بل د مخکې نه پېژندل. نو فریزر د ویکټر نه تپوس وکړي چې دا هلک څوک دی. نو ویکټر ورته وایي چې دا زما زوړ ملګری دی او ویکټر ورته دا هم وایي چې بله چابي فریزر سره ده. نو دلته ورته نیټ وایي چې تا ما ته دروغ ولې ووایي. خو دا درې واړه یو بل سره خبرې کوي. نو فریزر د موقع نه فایده اوچته کړي او هغه بله چابي هم ځان سره کړي او د هغه ځای نه وتښتي چې دې کې ورپسې نیټ هم ورمنډه کړي او فریزر مخکې او نیټ ورپسې وي او فریزر چې څنګه په خپل ګاډي کې کښېني نو د هغه ځای نه تلو والا وي نو هلته نیټ راشي او د هغې ګاډي مخې ته ودرېږي. خو هلته ویکټر هم راشي او فریزر ته وایي که ستا خزانه په کار نو ټوله واخله خو تا ته پته نه لګي چې دا چابي به کم ځای لګي او کم وخت به لګي، د دې باره کې صرف نیټ ته پته ده. نو اوس فریزر دوی سره د کار کولو دپاره راضي شي او نیټ ورته وایي چې د هغه 1800 کسانو هغه خزانه په یو چرچ کې پټه کړې وه چې هغه ډېر زوړه مو. نو دوی چې هغه چرچ ته راورسي نو نیټ یو کتاب راوباسي چې دا ورله ورور ورکړو. نو هغې ته پته ولګېده چې زموږ لوکیشن بالکل صحیح دی او دوی په پټه باندې د چرچ تهخانې ته ځان ورسوي چې هلته هغې ته د چابۍ لګولو ځای میلو شي چې هغه ځای د یو بت د لاندې وي. خو دا ورته پته نه چې دا چابي به کم طرف ته تاوی. نو ویکټر چې کتاب وګورو نو هغه ورته دا وایي چې چابي ښي طرف ته تاو کړه. نو دوی چې چابي څنګه ښي طرف ته تاو کړي اچانک یو دوه غشي د هغه ځای نه راوځي خو دوی ته
څه نقصان ورونه رسی. خو دلته دوی دا چابي الټه طرف ته تو کی چلته اچانک یو بل خفیه دروازه کولو شي چلته یو بل ته خانم وي. نو دلته نیټ ویکټر ته وی چې په یو لار مونږ لتل نه دی پکار ته په بدل لار باندې لاړ شو مونږ په دې لار لاړ شو چې ما سره به فریزر هم وي چې ویکټر هم دغه سیو او دا دوانه په بیلو بیلو لار وزي. بل خو نیټ او فریزر په ګوفه کې مخ کې روان وي چې هغه ته یو بل خفیه لار ملو شي چې هغه یو ډیسکو بار ځای وي. خپل ته اچانک په نیټ باندې سکسان حمله وکي چې نیټ هغه سره په جګړه وي او فریزر د بل لارو پیدا کولو کوشش کوي چې هغه ته زر لار ملو شي او هغه چابي ورکی او دا دوانه زر د هغه ځای نه وزي چې دلته دوی ته یو درېمه دروازه ملو شي چې پاغه کې هم هغه کروس والا چابي لګي. نو فریزر چې څنګه هغه چابي ته وکي نو ولته اوبر اتل شروع شي ولې چې د دې دروازې کولاولو د پاره یو بل دروازه ده هغه به ول کولاوي دا غي نه پس په دا دروازه کولاويږي چې هغه دروازه ویکټر کولاول شي او ویکټر هغه دروازې لرو رسي او دا دروازې د کولاولو کوشش کوي. خو اچانک هلته بریټ راشي چې هغه مخکې په ویکټر باندې حمله کړې و او د دوی دوه په منځ کې جګړه شروع شي. بل خو فریزر او نیټ هغه په اوبو کې ډوبېدو والا وو چې زر ویکټر بریټ به هوش کی او هغه دروازه کولو کی چې هغه سره نیټ او فریزر بچ شي. اوس یو اخري دروازه پاتې را چې هغه چاته هم پته نه و چې هغه به څنګه کولاوي او بل خو ویکټر هم دوی ته د برنه قتل او زر نیټ ته هغه دروازه ملو شي خو هغه کې بدوانه چابيانې لګي. نو نیټ فریزر ته وی چې لاړ شو ویکټر ناغه چابي راوړه. ویکټر په دې دوانو باندې یقین نه او هغه چابي نه ورکوله خو لږ وخت پس هغه چابي ورکی ولې چې هغه سره بل لار نه و. نو نیټ فریزر ته وی چې په دې دروازې باندې یو نشان جوړ دی او هغه چې هغه دوانه چابيانې یو ځای کی نو هغه سي نشان ته جوړ شي چې دینه پس هغه دروازه کولو کی او هغه دروازه چې څنګه کولو شي نو ولته غټه سلور مټکی وی او بل خو ویکټر نیټ ته چغي وخی چې خزانه درته ملو شو کنه او فریزر د نیټ په وګو باندې ودرېږي او دا مټکو سر چې څنګه کولو کی نو ولته بل سنا بلکې مالګوي چې هغه مټکی تر ډکی وي. د دې مطلب دا چې دلته خزانه نشته او اچانک هغه مټکی ماتي شي چل تاغه ته یو نقشه ملو شي چې اصلي نقشه دا د خزانه ته رسیدو د پاره. خو ولته فریزر خپل اصلیت بیا وخی هغه ته مانچرو باسي او د نیټ طرف ته ونیسي او هغه په پسر وخه او بهوش کې واغه نقشه ځان سری کی او هغه چابي مرا واخلي او دغه ځای نه لاړ شي چې لږ وخت پس نیټ په هوش کې راشه او دغه مخ ته ویکټر ولاړ وي. نو دلته نیټ ویکټر ته وی چې تا پاسل کې مانه کم راس پټ کړی دی او زما رور چرته دی. نو ویکټر وته دوی چې سکلونه مخ کې ستارور او زه دای خزانه تلاش کولو د پاره مونږ یو کتاب را پټ کړو چې کتاب پټول کې مونږ کامیاب شو خو هغه ځای کې په مونږ ډزې شروع شوې او ستارور په ګولې باندې ولګي چې غال ته مړ شي. نو نیټ چې دا خبره ورونه هغه په جړا شي او هغه ویکټر ته دا وی چې تا زما رور مرګ د پاره پرې خدو چې تو دای خزانه رسول د پاره زما استعمال کې. نو ویکټر وته وی چې منم ما درته دروغ ویلی دي خو ستارور هم دا غوستل چې تا خزانه ته ځان نورسه. نو نیټ چې دا خبره ورونه هغه وی چې زه به ضرور د خپل رور د خواهش پوره کوم خو هغه نه پس په زمو سالاري بیلی وی. بل خو مونږ فریزر او بریټ وینو چې هغه د خپل مالک مخ ته ولاړ وی یعنی دا ټول یو زیو او د فریزر مالک بریټ ته وی چې ته نن نفس د فریزر د انډر د لاندې کار کې د نفس اغي دغه خزانه تلاش کول پسې ور روان شي چې هغه په یو جهاز کې دي چې تل خپل ضروري ټول سامان نخي وي. او د فریزر مالک فریزر ته وی چې دا خزانه زمونږ وا او هغه ورته دوی چې څو وخت مخکې دا زما خاندان په ټکړې وا خو هغه ځکه اچانک بریټ راشي او هغه د خپل مالک مړې کټ کی چې د سره فریزر هم ډیر زیات ویریږي او هغه چې په جهاز کې کم گاډي د پاغې کې پټ شي چې بریټ د خپل کسانو سره فریزر تلاش کول شروع کړی وي او هغه خپل کسانو ته وی چې څنګه ویني نو ډارې کې مړه کې. خو بل خو موږ د گاډي په ډیګې کې وینو نیټ او ویکټر چې هغه په دغه گاډي کې پټ شوی او هغه د موقع نه فائدہ واخلي واغه ځای ته راشي چې کم ځای کې نقشه وي چې هغه نقشه غیره واخلي. خو بل خو د فریزر او د بریټ په منځ کې جګړه شروع شي. نو ویکټر نیټ ته وی چې موږ ته نقشه ملو شو او زر پیراشوټ را واخل چې د دې ځای نه زو. ویکټر خو د پیراشوټ په مدد باندې دا غځای نه لاړ شي خو نیټ داغي مخه تراشي او هغه بریټ ته وی چې تا زما رور مړ کړو او هغه زر ټول هغه رسې کولو کې چې کم باندې دا بکسې تړلې وي او هغه سامان تیزه سره غورځېدو والو. خو دې کې اچانک د نن خپل په یو غتار کې انخلي چې هغه دغه سامان سره خطه پرې وته خو هغه په چل باندې بیا ځان جهاز تراولي او بل خو فریزر هم په گاډي کې کینه دا غزنه تختیدو والا وا خو داغه د گاډي مخه ته نیټ راشي چې دا دوانه سره د گاډي سره خطه پریوزي. نو په هوا کې فریزر نیټ ته وی چې پیراشوټ کولوګه خو بد قسمته سره دوی سره پیراشوټ نه وي خو دوی په هوا کې ځان یو باکس ورورسي او داغه پیراشوټ کولوګه او سیده سمندر طرف ته پریوزي چې دوی زر ځان د سمندر غاړه تراولي او هغه په یو هوټل کې کمره په کرایه واخلي او هغه اوس په نقشه باندې ځان په یو دلته فریزر خو په سم باندې نه پوي دا هغه لاړ شي ود شي خو نه ټول شپه مهنت کوي او په نقشه باندې ځان پوي کې او سن نوٹ سم جوړ کی په سبا باندې چې فریزر را پاسي او وګوري چې نیټ ځای خزانه لار را پیدا کړه نو هغه دوباره چالاکیو کی او هغه نوٹ ځان سری کی او د خزانه تلاش کولو پسې روان شي. خو نیټ چې د خوب را پاسي او هغه وګوري نو هغه په خندا شي ولې چې فریزر کم نوٹ یوړو په هغه باندې نیټ غلط لوکیشن لیکلی وي او صحیح لوکیشن هو نیټ سری وي او اوس موږ ګورو نیټ دای خزانه طرف ته روان وي چلته یو جزیره وي چې پاغه ګوفه کې خزانه
نه وي او بل خوا د برټ هم په هغه باندې نظر وي او لږ وخت پس هم نیټ هغه ځای ته راورسي چې هلته یو ډېره زیاته غټه کښتۍ وي چې هغه په منځ دوه شوي وي او نیټ چې هغه کښتۍ ته وروخیږي نو هلته ډېره زیاته سونه پرته وي خو دې کې اچانک ویکټر هغه ځای کې راشي نو نیټ چې دا وګوري نو هغه ډېر زیاته حیرانه شي او ویکټر ته دا وایي چې ته دلته څنګه راورسېدې نو ویکټر ورته دا وایي چې ستا د موبایل جی پی ایس زما موبایل سره کنیکټ و د دې د وجې ماته ستا د لوکیشن باره کې پته لګېده خو اوس دوی دغه خزانه ګوري بل خوا برټ د خپلو کسانو سره هغه ځای ته راورسي او د برټ پوره ټیم راشي چې هلته هغوی دغه بحري جهاز د یو هلیکاپټر په ذریعه باندې وړو خو ویکټر او نیټ هم په هغه جهاز کې پټ وي او هغوی زر راوځي بهر او ټول ګارډ سره په جګړه شي چې نیټ د هغې ډېره بهادرۍ سره مقابله کوي او یو نیسي او ښکته اوبو ته یې ورولي اوس چې هغوی هغه کسان ختم کړي نو هغه هلیکاپټر ته ورشي او هغه په خپل قبضه کې واخلي او بل خوا برټ په بل هلیکاپټر کې وي چې هغې بله حصه هغې هغه هلیکاپټر ته ځوړندی هغه چې دا وګورو نو ډېره زیاته غوسه شي او زر برټ هلیکاپټر هغې طرف ته راولي چې د برټ کسان د پړو په مدد باندې د نیټ بحري جهاز طرف ته راوړي چې نیټ د هغې مقابله کوي خو په هغه بحري جهاز کې یو زړه توپ وي نیټ په هغې باندې د برټ په هلیکاپټر حمله وکړي چې دې سره هغه هلیکاپټر تباه شي او هغه بحري جهاز هم یو کاڼي سره ټکراو شي خو برټ د اول نه دا هغه ځای نه ټوپ کړي او ځان د نیټ بحري جهاز ته راورسوي او هغه نیټ ته دا ووایي چې کوم شی زما نشي کېدی نو هغه د چام نشي کېدی او هغه زر یو زنځیر کولو کړي چې هغې نه ښکته یو ډېر دروند کونډه وي چې هغه څنګه د اوبو طرف ته لاړ شي نو هلیکاپټر هم مخکې نه تلو بل خوا د ویکټر د سونې نه ډک بیک هم غورځېدو والا و چې هغه هلیکاپټر اتوماتیک کړي او هغه بیک بچ کولو کوشش کوي خو بل طرف ته د برټ او د نیټ په منځ کې جګړه شروع وي خو برټ پس چل باندې هغه هلیکاپټر ته د خطو کوشش کو چې ویکټر ته دغه سونې بیگ ملو شي خو هغه په هغه بیگ باندې برټ اولی چې هغه سیده د اوبو طرف ته پریوزي او بل خو هغه رسام شلیدو والا وا چې په کومه دا بحري جهاز هلیکاپټر باندې تړل شوی اوس نیټ پس چل باندې ځان د هلیکاپټر طرف ته راولي خو هغه تاروش لیږي او هغه بحري جهاز سیده د اوبو طرف ته روان وي چې هغه جهاز د برټ د پاسه را پریوزي او دغه هغه ځای کې ډېر دردناک مرګ وشي نو نیټ ویکټر ته و چې دغه سونه خو سم مونږه راغشتي شو خو ویکټر ورته وایي چې نه د دې باره کې حکومت والا ته پته ولګېده او هغوی د دې سونې طرف ته را روان دي او ویکټر ډېر زیات خفه وي او هغوی په خپل هلیکاپټر کې مخکې روان شي خو دلته ورته نیټ وایي چې خفه کېږه مه هغه په جیب کې څه سونه پټه کړې وي چې هغوی پې په ارام زندګي تېرولی شوه ویکټر چې دا ویني نو ډېر زیات خوشحاله شي او بل خوا موږ وینو چې د نیټ ورور اوس هم جمدی دی او دې سره دا کهاني ختمه شوه که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ